دا کوم مکتبه چې تاسو ته ښکاري دا ټوله مکتبه د قرآن په تفاسیرو باندې مشتمله او د قرآن تفسیرونه شوي دي په مختلفو طریقو سره. ځکه د قرآن تفسیر کله یو آیات تفسیر بل آیات په سبب باندې کیږي او په واسطه باندې کیږي، او کله د قرآن د یو آیات تفسیر د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د ارشاداتو مطابق کیږي، او کله د صحابه او تابعینو په اقوالو باندې کیږي. دا ټوله مکتبه د یو کتاب په تفسیر باندې او په وضاحت باندې مشتمله ده. دا لوی معجز کتاب دی. حقیقت دا دی چې دا قرآن داسې یو کتاب دی چې دا د نبی پاک یو معجزه ده او تر قیامته پورې معجزه ده. د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ژوندۍ معجزه هغه قرآن عظیم الشان و. ځکه چې کله دا قرآن نازلېده په هغه دور کې د فصاحت او د بلاغت دور و. د کعبې مخې ته به او دروازې ته به شاعرانو خپل شعرونه ولیکل او هغه به یې رازورنده کړل، لکه څنګه سبع معلقه چې مشهوره ده، او لاندې به یې ولیکل څوک شته چې مقابله وکړي. څو ورځې یا څو میاشتې پس به یو بل شاعر ولګېده، هغې مقابله به یې وکړه. نور اشعار به یې په فصاحت او بلاغت سره او هغه خپل چې کوم د ادب او علم ورسره هغه به استعمال که او هغه بل به وغورځېده. لیکن په دغه دور کې د فصاحت او د بلاغت دور قرآن را نازل شو. د قرآن د مقابلې نه دا خلک عاجزه شو او حیران شو چې حقیقت دی دا کوم کتاب دی د دې مقابله نه کیږي. او دا هغه کتاب دی چې کافرانو به د کافرانو چې کوم مشرانو د کفر ابو جهل هغه به دې ته غوږ کېښوده او د شپې به راته یو مزه به یې ورکوله، ځکه چې دا د رب العالمین کتاب دی. لیکن نن موږ سره د دې قدر نشته. دا زما او ستا هغه باطنی امراض دي او د دنیا هغه محبت دی. لکه څرنګه یو انسان دی هغه باندې تبه راشي، سخته تبه، او د هغې د خولې هغه ذایقه خرابه شي، هغه باندې د روح حفظي هغه خوږ شربت هم پیکه لګیږي، یاره مزه نه راکوي. ښایسته خوراک به وي، ښایسته سالن به وي، ښایسته ترکاري به وي، هغه ته مخې ته پرته وي خو هغه ته به پیکه پیکه لګیږي. هغه په هغه سالن او شربت کې نقصان نه وي، د هغه په هغه ذایقې کې او په بدن کې نقصان راغلی. نن زموږ زړونه هغه دنیا د محبت د وجې نه د ګناهونو د کثرت د وجې نه برباد شوي دي. د عظیم کتاب ته رانږدې شي، خپله مو ته رانږدې شي، بچي مو ورته کېنوئ. ډېر د فساد دور دی. قرآن به تا ته ډېر څه وښیي او ستا بچو ته به ډېر څه وښیي. دا خو به ورته ضرور وښیي چې وبالوالدین احسانه، د مور او پلار سره احسان کوه. نن دومره عجیبه دور دی، بچی را لګېږي او خپل پلار باندې ډز کوي، خپل مور باندې ډز کوي. او قرآن ورته څه وایي؟ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، یو الله عبادت کوه. وبالوالدین احسانه، مور او پلار سره د احسان معامله کوه. او بیا وایي اما یبلغن عندک الکبر، که یو په دغې دواړو کې بوډاوالي ته ورسېږي نو څه وایي؟ ولا تقل لهما اف، خپلې وزرې ورته وغوړوه، اوف قدر مه کوه. هغې باندې ګزار کول، هغې ته جواب ورکول خو ډېره لرې خبره ده. که یو خبره هغه وکړي او هغه تا باندې ښه ونه لګېږي، اوف هم د خولې نه مه وباسه، بلکې په کلاو سینه باندې او په کلاو تندي باندې هغه خبره منه. نو دا به ورته څوک ښي؟ دا به ورته قرآن ښي. والله قرآن به ورته ډېر څه وښي. قرآن یو عظیم کتاب دی. موږ په هر رکعت کې چې څومره رکعتونه موږ د ورځې کوو، که سنت کو، که فرض کو، که نوافل کو، په هر رکعت کې سورة فاتحه مونږ وایو. او په سورة فاتحه کې مونږ یو دعا کو، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ دغه سیده لاره وښیه. ورپسې سورة بقره د لومبۍ سپارې هغه اول سورت اول آیات کې الله څه فرمایي؟ تا چې کوم هدایت غواړي او په هر رکعت کې غواړي، ذلک الکتاب، هغه دا کتاب دی لا ریب فیه، دې کې هېڅ شک او شبهه نشته، هدی للمتقین، نیکانو دپاره. الله وی دا هدایت دی. ته اهدنا الصراط المستقیم، الله وی دغه هدایت دی. او که څوک ورته کېناسته دا متقي شو. الله دې موږ ته د عظیم کتاب چې دا دومره مکتبه په دې باندې مشتمله په تفاسیرو باندې، الله دې دا قدر موږ ته په زړه کې واچي او الله دې دې علوم موږ ته را نصیب کړي او دې عظیم کتاب دا خدمت دې موږ ته الله را نصیب کړي. والله چې زه کله قرآن مطالعه کوم زه ډېر خوشحالېږم. الله دې موږ دې قرآن دا درسونه بار بار را نصیب کړي، د دې قرآن علوم دې موږ ته الله تعالی را نصیب کړي او د دې قرآن چې کوم هغه اسرار دي، حکمتونه دي، الله دې موږ ته هغه را نصیب کړي. اللهم رب آتنا الحکمه التي من اوتي فقد اوتي خيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الله دې موږ ټولو ته د عظیم کتاب شفارس کوونکی جوړ کړي چې موږ ته دا سینې سره ونیسو، د قیامت په ورځ به
القرآن حجة لك وعليك دا قرآن بس تا د پاره شفارس کوي چې تاسو دې سره نیولې او عمل دې پې کړي او که داسې نه کړي بیا بس تا خلاف دا وکالت کوي دا یو عظیم شفارس کوونکی دی یو عظیم وکیل دی او د شفاعت قبول شوی دی دا کتاب سینو سره ونیسئ د دې تلاوت وکړئ په معنا باندې ځان پوه کړئ محلې کې درس قرآن کېږي خامخا ورته کښېنئ د خوش قسمت دی هغه خلک او نبی مهربان فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وایي دې سره زه قومونه اوچتومه بره رسومه اوچت کتاب دی عظیم کتاب دی په دې کې شفا ده په دې کې رحمت دی دا رڼا او نور دی الله دې موږ د عظیم کتاب علم را نصیب کړي رڼا دې راته نصیب کړي د دې احکاماتو باندې الله تعالی موږ ته عمل کول را نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك